السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جوړ په خیر. ستاسو پام راړوم د ژوندون راډیو ټلویزیون څخه د دې ساعت خبري ټولګي ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د اسلامي نظام پر خلاف هیڅ حرکت ته اجازه نه ورکوو. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي چاته به اجازه ورنکړو چې د دوی په قربانیو د لاسته راغلي اسلامي نظام خلاف حرکت وکړي. د افغانستان ټولو متدینو قومونو د علماو په قیادت کې، د طلباو د حافظانو په قیادت کې د علم په برکت سره د هر وخت طاغوتي قوت، د هر وخت اسلام دشمن قوت ته غاښ ماتونکي جوابونه ورکړي دي. په رسمي توګه د چین د ولسمشر له لوري د اسلامي امارت سفیر باورلیک منل او د امریکا ناخوښي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د چین ولسمشر له لوري د اسلامي امارت سفیر باورلیک منل هرکلی کوي او وایي چې بینجینګ رسما له اسلامي امارت سره تعامل پیل کړی دی. چین کوم اقدام وکړ دا په خپله په دې معنا ده چې چین هغه حقیقت چې باید نور هیوادونه یې ومني منلی او اسلامي امارت سره د رسمي تعامل یې پیل کړ چې موږ یې وینو. او روسیې سره هم د روسیې سفارت په افغانستان کې زموږ سفارت هلته ده ښه فعالیت لري. د 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 پروژو تړونونو لاسلیک کېدل. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ د شاوخوا 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 پروژو تړونونه لاسلیک سول. یوه یې د هرات ولایت ګذرې ولسوالۍ د مسافر وړونکو ترمینل د رغونې او اعمار پروژه ده چې پر 1000 جریبه امارتي ځمکه باندې د څه کم 2 میلیارد افغانیو پانګونې سره جوړیږي. د سیمې هیوادونو ته د پروژو د پیل لپاره امنیت په برخه کې د دفاع وزارت ډاډ. د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د سیمې هیوادونو اساس سره په لیدنه کې د امنیت په برخه کې د هر ډول پروژو د پیل ډاډ ورکړی. اسلامي امارت چمتو دی چې د پروژو د پیل او بشپړولو لپاره د امنیت او نورو هر ډول همکاریو تضمین ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی په قربانیانو د لاسته راغلي اسلامي نظام خلاف حرکت وکړي. نوموړي په خوست کې د یوې دیني مدرسې فراغت غونډې ته په خبرو کې ویل که پرون افغان ولس بهرنیو ته په ګډه ماته ورکړې نو نن به هم له دغه اسلامي نظام څخه په ګډه ساتنه کوي. عبدالکبیر د لوی پکتیا په ځانګړي ډول د خوست له ټولو قومونو غوښتنه وکړه چې له دغه نظام څخه په کلکه دفاع وکړي او همدا ډول په خپل منځ کې قومي مشکلات له منځه یوسي. د اسلامي نظام پر خلاف چاته د هیڅ حرکت اجازه نه ورکوو. د اسلامي امارت ریاست الوزرا سیاسي مرستیال خوست ته په خپل سفر او هلته په یوه دیني مدرسه کې د خبرو پر مهال ویلي چې هیڅ چاته د نظام خلاف حرکت ته اجازه نه ورکوو. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی په قربانیو د لاسته راغلي اسلامي نظام خلاف حرکت وکړي. سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر غونډې ته په خپلو خبرو کې یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې اوسنی نظام یوازې په طالبانو پورې منحصر نه دی. له هغه وخت نه چې د اسلام مقدس دین دلته رارسېدلی تر ننه پورې دلته مختلفو طاغوتي قوتونو په افغانستان باندې یرغلونه کړي. کله انګریزان راغلي، کله اتحاد جماهیر شوروي راغلی، کله ناټو امریکا راغلی. خو د افغانستان غیرتي مسلمان ولس، د افغانستان ټولو متدینو قومونو د علماو په قیادت کې، د طلباو د حافظانو په قیادت کې د علم په برکت سره د هر وخت طاغوتي قوت، د هر وخت اسلام دشمن قوت ته غاښ ماتونکي جوابونه ورکړي دي. د سیاسي مرستیال په وینا په 13 کلنه مبارزه کې چې د ناټو او امریکا په مقابل کې شوې د افغانستان ټول قومونه پکې شامل دي. هغه وایي چې د علماو قومي مخورو له برکته اشغالګر
د ډیرو هڅو سربیره ونه توانید چې دین او افغاني ارزښتونو ته زیان ورسوي. همدا د افغانستان د مسلمان ولس د قربانیو پایله ده چې اوس مهال اسلامي امارت په ټول افغانستان واکمن دی. اوس به زموږ تاسو مسؤلیت وي چې خپل دین به ساتو، د خپل دین پر نسل نقل کوو. هیڅ چاته به اجازه نه ورکوو چې زموږ دین تخریب کړي، زموږ په دین باندې حمله وکوي، زموږ په اسلامي نظام باندې حمله وکوي. د افغانستان ټول قومونو په شل کلن جهاد کې برخه اخیستې ده. نو د دې وجې نه چې موږ شل کلن جهاد یوازې په خپل ځان په علماء کرامو په طالبانو پورې محصور منحصر نه کړو، بلکې په شل کلنه مبارزه کې چې د ناټو د امریکا په مقابل کې شوې، د افغانستان ټول متدین قومونه که د هر قشر سره تعلق ولري هغه موږ په دې جهاد کې د ځان سره شریک بولو. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال څرګنده کړه چې د ښوونځي او پوهنتون زده کوونکو د مدرسې د زده کوونکو په څیر د بهرنیانو په ماتولو کې ونډه لرله او د دوی په منځ کې توپیر نشته. نوموړي د خپلو خبرو په پای کې د خوست او په ټوله کې د لوی پکتیا له قومي مخورو او علماو غوښتي چې د هغو مسایلو د مخنیوي وکړي چې د ټولنیزو او قومي ستونزو سبب کیږي. د چین ولسمشر د خپل هیواد لپاره د اسلامي امارت د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د مولوي اسدالله بلال کریمي باورلیک ومانه. په دې تړاو د اسلامي امارت بیان ذبیح الله مجاهد د چین ولسمشر له لوري د اسلامي امارت سفیر باورلیک منلو په اړه ویلي چې بینجینګ رسما له اوسني حکومت سره تعامل پیل کړی دی. نوموړي د چین دغه اقدام څخه هرکلی کړی. په خبره چین هم د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان حکومت په رسمیت منلی دی. بل لور ته د امریکا بهرنیو چارو وزارت له چین غوښتي چې له اسلامي امارت سره د خپلو اړیکو څرنګوالي او رسمیت پیژندلو دریځ په ډاګه کړي. د چین ولسمشر د دې هیواد لپاره د افغانستان اسلامي امارت د لوی سفیر مولوي اسدالله بلال کریمي باورلیک په رسمي توګه پرون ومنه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د چین ولسمشر له لوري د اسلامي امارت سفیر باورلیک منلو په اړه وایي چې بیجینګ رسما له اسلامي امارت سره تعامل پیل کړی دی. ښاغلي مجاهد د ایکس خواله رسنۍ په یو سپیس کې د چین له دغه اقدام څخه هرکلی کړی او په خبره یې چین هم د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان حکومت په رسمیت منلی دی. چین کوم اقدام وکړ دا په خپله په دې معنا ده چې چین هغه حقیقت چې باید نور هیوادونه عموماً منلی او اسلامي امارت سره د رسمي تعامل یې پیل کړ چې موږ یې وینو. او روسیې سره هم د روسیې سفارت په افغانستان کې د زموږ سفارت هلته د ښه فعالیت لري. خو تاسې عمومي د دنیا هغه تړاو ته که نظر واچوئ هیوادونه مشترکې ګټې سره لري یو له بله. که یو اړخ ته موږ مهم یو افغانستان دغو هیوادونو ته مهم ده، تعامل یې ورسره مهم ده، خو بل اړخ ته د امریکې سره هم خپلې راکړې ورکړې لري، خپل تعاملات لري، د فشار نقطې لري او ځینې ټکي لري چې هغه مراعات کوي په نړیوال سیاست کې یا د نړیوال نزاکتونو ته په پام سره. نوموړي زیاته کړې د باورونو برعکس اسلامي امارت ورځ تر بلې لاسته راوړنې ترلاسه کوي او نړۍ کې مطرح کیږي. مجاهد د خپلو خبرو پر دوام زیاتوي د تعامل په برخه کې د نورو هیوادونو سره هم کار روان دی او پر وینا یې په دغه برخه کې د غربي هیوادونو سره د خبرو پر مهال دوی د اسلامي امارت پوښتنو ته بې ځوابه پاتې کیږي. دا په خپله د ځینو هیوادونو سره تعامل روان ده، دا مثبت کام ده. ورو نورو ته هم لاره هواروي چې دې ته راسي. دا اوس هم د غربي هیوادونو سره چې موږ ډېر ژور بحث داخلي و، کله کله دوی بې ځوابه کېږي په ځینو دلایلو کې، بیا هغه خبرې کوي چې تاسې لږ وخت ته ضرورت لري ځکه هلته په ټولنو کې موږ ستاسې په وړاندې باندې ډېر تبلیغات کړي دي، اوس دغه ذهني فضا جوړول غواړي، موږ انتخاباتو ته اړ یو، د خلکو رایې ته اړ یو، د خلکو نظر خپلولو ته اړ یو، نو ځکه ډېر غټ ګام نشو اخیستی. هغه غربي هیوادونه هم دا خبره کوي. نو په دې معنا ده چې هیوادونه د افغانستان سره تعامل غواړي، خو ځینې ستونزې هر هیواد لري. د چین د اقدام امریکا ورخطا کړې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت له چین غوښتي چې له اسلامي امارت سره د خپلو اړیکو څرنګوالی او د رسمیت پیژندلو دریځ په ډاګه کړي. له نړۍ سره د اسلامي امارت اړیکې د دوی د کړنو پورې تړلې مسله ده.
چین د له اسلامي امارت سره د خپلو اړیکو څرنګوالي او د رسمیت پیژندنې په برخه کې دریځ روښانه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي د چین هیواد ولسمشر د چین لپاره د افغانستان اسلامي امارت د لوی سفیر او فوق العاده استازي مولوي اسدالله بلال کریمي باورلیک پرون د ځانګړو تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې منلی دی. د چین ولسمشر د افغانستان د اسلامي امارت د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د بلال کریمي د باورلیک منلو پر مهال نوموړي ته چین ته د سفیر په توګه ښه راغلاست ووایه او په کارونو کې ورته د برې هیله څرګنده کړه. بلال کریمي د تیر میلادي کال د وروستۍ میاشتې ډسمبر په لومړۍ نیټه خپل باورلیک د چین بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو لوی رئیس ته سپارلی و او په رسمي ډول د افغانستان لوی سفیر په توګه دنده پیل کړې وه. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ د شاوخوا 2 میلیارده افغانیو په ارزښت د 3 پروژو تړونونه لاسلیک سول. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند پښتون کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ د شاوخوا 2 میلیارده افغانیو په ارزښت د 3 پروژو د کابل هوایي ډګر کې د پارکینګ او انتظار خونې، د فاریاب ولایت د اقنی بندر د تیر پارک او د هرات ولایت د ګزري ترمینل جوړولو تړونونه لاسلیک سول. چارواکي وایي چې د دې تړونونو په لاسلیکېدو سره به په لویه کچه خلکو ته کاري زمینې هم برابر سي. نن د عامه او خصوصي مشارکت له لارې د 3 لویو معیاري ملي ترانسپورتي ساختماني پروژو قراردادونه لاسلیک شول. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست وایي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ د شاوخوا 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 پروژو تړونونه لاسلیک شول. سره نن ورځ الحمدلله په دغه مجلس کې د خصوصي او عامه مشارکت له لارې د 3 لویو معیاري ملي ترانسپورتي ساختماني پروژو د قراردادونو د عقد شاهدان یو. یوه یې د هرات ولایت ګزرې ولسوالۍ د مسافر وړونکو ترمینل د رغونې او اعمار پروژه ده چې پر 1000 جریبه امارتي ځمکه باندې د څه کم 2 میلیارده افغانیو پانګونې سره جوړیږي. د دغه ترمینل اعمار د 3 کلونو په موده کې ترسره کیږي. نوموړی وایي هڅه روانه ده چې افغانستان په منطقوي اتصال تبدیل شي چې په دې سره به هیواد د غوره او ځواب ویونکي حمل او نقل سیستم درلودونکی او خپلو ستراتیژیکو موخو ته رسیدلی وي. د افغانستان د ملت هیله او امید دی چې افغانستان به کله په منطقوي اتصال تبدیل شي چې په دې سره به هیواد د غوره او ځواب ویونکي حمل و نقل سیستم درلودونکی او خپلو ستراتیژیکو موخو ته رسیدلی وي. د افغانستان اسلامي امارت د نظام په برقرار کېدو سره الحمدلله د هیواد په هره برخه کې بشپړ امنیت تامین او په دې سره تر بل هر وخت د افغانستان د ستراتیژیک موقعیت د احیا او راژوندي کولو لپاره د یو اغیزناک حمل او نقل سیستم د رامنځته کېدو زمینه برابره شوې ده. سرپرست وزیر زیاتوي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له خصوصي سکتور سره په همغږۍ 23 پروژې د تطبیق چارې پیل کړي چې په بشپړېدو سره به ترانسپورتي تسهیلات رامنځته او هیوادوالو ته به غوره خدمات وړاندې شي. همدارنګه د 1401 هجري شمسي کال څخه تر 1402 هجري شمسي کال پورې له خصوصي سکتور سره د مجموعي مشارکتي کوچنیو او لویو قراردادونو شمیر 23 پروژې دي چې دغه 23 پروژې تیر پارکونه، پارکینګونه او ترانسپورتي هډو ته شاملیږي. چارواکي وایي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په بیلابیلو برخو کې 40 پروژې تر کار لاندې لري چې ساختماني چارې 50% بشپړې شوي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د کورني، سیمهییز او نړیوال حمل و نقل د غوره تنظیم او مدیریت او د افغانستان اسلامي امارت د اقتصاد محوره لویو پالیسیو او موخو د تحقق په موخه په روان مالی کال کې د افغانستان اسلامي امارت له ملي بودیجې څخه د هوایي او جادهیي سکتور په برخه کې 40 پروژې تر کار لاندې نیولي او ساختماني کارونه یې تقریبا 50% بشپړ شوي دي.
مسؤلین وایي د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په راتلونکي کال کې په پام کې لري چې 80 بنسټیزې پروژې تطبیق کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند په دې تړاو جوړ شوې غونډه کې دغه پروژې د معیاري ترانسپورت د رامنځته کېدو او د دې برخې د پرمختګ په برخه کې مهمې بللي او له قراردادي شرکتونو یې غوښتي چې خپل کارونه په ښه کیفیت او ټاکلي وخت پای ته ورسوي. د سیمې هیوادونو ته د پروژو د پیل لپاره د امنیت په برخه کې د دفاع وزارت ډاډ د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د ګاونډ او سیمې یو شمېر هیوادونو له ځانګړو استازو او سفیرانو سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې اسلامي امارت چمتو دی چې د پروژو د پیل او بشپړولو لپاره د امنیت او نورو هر ډول همکاریو تضمین ورکړي. په لیدنه کې د هیواد د ثبات او پولو د امنیت د ټینګښت له هیوادونو سره د متقابل احترام او اقتصادي همکاریو پر بنسټ دوستانه اړیکو خبرې شوې دي. د چارو شنونکي د سیمې له هیوادونو سره دا ډول ناستې خورا مهمې یادوي او ټینګار کوي چې په دې سره به د هیوادونو شته اندېښنې له منځه یوړل سي. د یو شمېر مهمو مواردو په باب د سیمې له هیوادونو استازو سره د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد لیدنه کړې ده. د دفاع وزارت پر ایکس پاڼه په دې اړه لیکل شوي سرپرست وزیر د ګاونډ او سیمې یو شمېر هیوادونو له ځانګړو استازو او سفیرانو سره کتلي دي. سرچینه وایي چې وړمه شپه یاد استازي او سفیران د دفاع وزیر میلمانه وو چې په دې کتنه کې د هند، چین، ایران، پاکستان، ترکیه، قزاقستان، ازبکستان، اندونیزیا، کرغزستان او ترکمنستان هیوادونو ځانګړو استازو او سفیرانو ګډون درلوده. په دې کتنه کې د هیواد د ثبات او پولو د امنیت د ټینګښت له هیوادونو سره د متقابل احترام او اقتصادي همکاریو پر بنسټ دوستانه اړیکو خبرې شوې دي. همدارنګه د دفاع سرپرست وزیر د سیمې هیوادونو استازو او سفیرانو ته د پروژو د پیل په برخه کې د هر اړخیز امنیت ډاډ ورکړی دی. اسلامي امارت چمتو دی چې د پروژو د پیل او بشپړولو لپاره د امنیت او نورو هر ډول همکاریو تضمین ورکړي. د چارو شنونکي د سیمې هیوادونو له استازو سره دا ډول ناستې ګټورې یادوي او ترڅنګ یې ټینګار کوي دا چې افغانستان د اسیا زړه هیواد دی د سیمې هیوادونو لپاره خورا مهم ارزښت هم لري چې په هر اړخیزو برخو کې هیوادونه ورته اړتیا لري. که څه هم ایران یعنی په دې اوسنی وخت کې یو څه لږ اقدامات داسې تحرکات شروع کړي چې ترڅو سیمه اجماع او د بعضې د امنیتي پلوه د اقتصادي پلوه یو ټینګښت او یو نغښت دا رامنځته کړي. نو د دې لپاره اړینه ده افغانستان هم د اسیا زړه ده او افغانستان په دې عرصه کې په دې برخه کې خپل مقام او خپل ارزښت او خپل ځایګاه لري او د ایران ضروریات او د پاکستان او د افغانستان ضروریات یا ملي ګټې تر ډیره حده یعنې هغه مشترکات سره لري او د هغې پر بنا باندې به بعضې پالیسۍ او پلانونه او تکتیکونه جوړول به غواړي. د استازو او سفیرانو تیره دوشنبه ناوخته د کابل په کوربتوب د افغانستان سیمهیزې همکارۍ نوښت کنفرانس کې ګډون کړی و چې د افغانستان اسلامي امارت سره د سیمې هیوادونو د مثبت تعامل، نوی فصل، د سیمهیزو همکاریو په اړه همغږي او یو شمېر نورو مواردو په اړه په دې کنفرانس کې پرې بحثونه شوي دي. زابل کې د مغلیس پل د جوړېدو چارې بشپړې سوې. د ټولګټو وزارت چارواکو ویلي چې د کابل کندهار لویې لارې اړوند د زابل ولایت مغلیس پل رغنیزې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل سوی دی. د یاد پل د پرانیستې په مراسمو کې د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر او یو شمېر نورو ځایي مسؤلینو ګډون کړی و. د معلوماتو له مخې دغه پل چې 492 متره اوږدوالی او 8.2 متره پلنوالی لري رغنیزې چارې د ټولګټو وزارت له لورې د 14 میلیونو افغانیو په لګښت د 8 میاشتو په موده کې بشپړې سوي دي. مسؤلین د کابل کندهار لویې لارې اړوند د زابل ولایت مغلیس پل د رغنیزو چارو د بشپړېدو خبر ورکوي. د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر وایي د کابل کندهار پر لویې لارې ټول تخریب شوي پلونه ورغول شول او زیاتوي وروستی پل په زابل ولایت کې د مغلیس پل و. کندهار او د کابل په مابین کې چې څه پلونه خراب شوي وو
الله له دې حمد وي هغه ټوله جوړ سو. اخر پل چې و هغه دغه د مغلظ پل و. د الله څخه به توفیق غواړو چې سړک یې هم داسې جوړ کړو چې اخره ورځ پر ودرېږي افتتاح وکړو. دا اخر پل دی د مغلظ. د دې پل اوږدوالی 49 متره اشاریه 2 دی. د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر وایي په زابل ولایت کې د مغلظ پل رغنیزې چارې د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نوموړی وایي یاد پل د 8 میاشتو په موده کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. جوړ شوی تقریبا په 8 میاشت کې دی. بر یې د دې پله بر 8 متره اشاریه 2 دی. قیمت یې 14 میلیونه دی. الله دې موږ د توفیق راکړي چې نور پلونه په افغانستان کې یا د دې مجاهد ملت لپاره ښه پوره خدمت وکړو. الله دې د سړک هم توفیق راکړي چې سړک یې هم داسې جوړ. د یادونې وړ ده چې د یادې پروژې د کار په جریان کې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره شوې ده او په بشپړېدو سره یې خلکو ته ترانسپورتي ستونزې د پخوا په پرتله هوارې شوې دي. د یادولو وړ ده چې د ټولګټو وزارت د یادې لویې لارې اړوند د 2 نورو پلونو کارونه د څه باندې 11 میلیونه افغانۍ په لګښت له وړاندې بشپړ کړی و او د مغلظ پل په بشپړېدو سره د کابل کندهار لویې لارې اړوند د ټولو پلونو کار بشپړ شوی دی. د افغانستان هوایي دهلیز چې له چین، اماراتو او هند سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد په برخه کې له مهمو لارو څخه بلل کیږي د صادراتو او وارداتو کچه 290 میلیونه ډالرو ته رسیدلې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان په تیر یوه کال کې د 150 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات او د 140 میلیونو ډالرو په ارزښت واردات کړي دي. د ورېښمو لارې شرکت ویلي چمتو دی چې په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. دغه شرکت مسؤلینو د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سرپرست وزیر نورالدین عزیزي سره په لیدنه کې ویلي دوی چمتو دي چې له اوبو او باد څخه د برېښنا د تولید او همدارنګه د مایع ګازو او تیلو د واردولو په برخه کې پانګونه وکړي. د صنایعو او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي له دغه شرکت سره د اسلامي امارت د هر اړخیزو مرستو او همکاریو په اړه خبرې کړي. اوس هم د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې. او دا هم د هوا حالت. د خپلو ټولو تخنیکي او خبري همکارانو څخه په مننې دا وه د دې ساعت خبري ټولګه. تر بیا ښه وخت.